سلامون حضرانو دغه ورځ کې ډونالډ ټرمپ بیا هم خبرې شروع کړې دي چې موږ بګرام ته را روان یو. ګوره ما 15 میاشتې مخکې یو ویډیو جوړه کړې وه دغه په هکله باندې چې هایا امریکایان په رښتیا غواړي راسي که دا فقط غواړي چې ادرس غلط کړي او نړۍ ته دا ثابت کړي چې امریکا طالبان خپلواکه دي او زموږ پورې هېڅ اړیکه ورسره نشته او دوی چې کوم تصمیمونه په نړۍ کې نیسي او په خپل افغانانو باندې چې څه غواړي تطبیق کړي دا د دوی خپل خوښه ده که دغسې یو ادرس دی. دغه ویډیو کې چې دلته تابنیل هم وینئ هغه حدودا 15 میاشتې وړاندې دا ویډیو اپلوډ شوی دی. همدا اوس هم په یوټیوب کې تاسو لیدلی سئ، ورځئ ویې ګورئ. په هغه ویډیو کې ما تاسو ته دا خبره کړې وه 15 میاشتې مخکې چې دا خلک که دلته راځي دلته نو بیا باید مکتب فعاله سي، پوهنتون فعاله سي، ژوند فعاله سي، چې دغه ټوله کړنې که په افغانستان کې کېږي دا د غربي هېوادو په ګټه نه دي چې افغانستان کې باید تعلیم وسي، ژوند وسي او د انساني چوکاټ کې برابر یو حکومتولي او قانون وسي. نو دا په دغه حساس باندې زه تاسو ته وایم چې امریکایي بیا نه راځي او امریکایان فقط او فقط په افغانستان کې همدغه ګډوډي غواړي. نو د همدغه ګډوډي او د دغه خبرو پر اساس باندې طالب امریکا بیا بګرام ته نه راځي. او تاسو ویډیو کولی سئ د 15 میاشتې مخکې ویډیو ورځئ وګورئ، هلته ما هر څه تاسو ته ولې په هغه ویډیو کې واضح کړي دي. مننه.